خانو موږ تر دې ځای پورې رسېدلي وو چې باید د دې پله څخه تېر سو او دې ماڼۍ ته ورسېږو. په دې ماڼۍ کې څوک څه غواړو هغه وژغورو. نو دلته تاسې ګورئ چې موږ د معما دوه برخې چې دي هغه په دوه دانو معادلو باندې واړولې او تاسو ته مو د معادلو جوړښت وښوده چې دغه معادلې څنګه تاسې کولی سئ تشکیل کړئ، څنګه کولی سئ معادلې جوړې کړئ او دې ته د معادلو سیستم هم وایي. نو کوم چې شی چې نامعلومه پاتې سوه هغه دغه د پنځه او د لسګونو شمېر وه چې موږ پوه نه سو د دغه دیو په جیب کې څو دانې پنځه او څو دانې لسګونې وه. نو په دې برخه کې به موږ څه کوو؟ پرته دې نه وه چې د دې پنځه او لسګونو شمېر معلوموو، تاسې ته به دغه دواړه معادلې تشریح کوو چې دا څنګه موږ جوړې کړي او د څه شي معنا لري او څنګه تاسې کولی سئ داسې معادلې جوړې کړئ. نو راځئ د دویمه برخه کې همدا شی حل کړو. دغه دواړه معادلو کې زه د هر یو تی او د اف قیمتونه غواړم چې پیدا کړم، خو مخکې دغه نه غواړم دا دواړه تاسې ته د عددونو په محور کې وښایم. که دغه د اف محور وي او دا هم د تی وي، په هر یو کې د پنځه او د لسګونو تخمیني شمېر اوس لپاره زه لیکلی سم. ګورئ که دلته زر دانې پنځه اوسي، دغلته هم 500 دانې پنځه اوسي، نو دغه ځای کې 500 دانې لسګوني او دلته هم زر دانې لسګوني. دا معما باید زه صحیح حل کړم، ځکه که دا ما صحیح حل نه کړه نو د دې ځواب مې پیدا نه کوي، نو دا دیو به څه وکړي موږ به سین ته واچوي، نو ځکه باید لږ ذره ډېر پکې احتیاط وکړو. تاسې ګورئ په دې لومړۍ معادله کې موږ ته ویلي اف جمع تی مساوي د 900 کېږي. که موږ داسې فرض وکړو چې دغه دیو سره هیڅ لسګونې نشته، دا تی مساوي د 0 سي، نو اف مستقیما مساوي د 900 سره کېږي. نو دغه ځای کې موږ د 0 او د 900 ټکی لیکلی سو او همداسې که د دې دیو سره هیڅ پنځه نه یعنی اف 0 سي، نو تی مساوي د 900 سره کېږي او دلته د 900 کاما 0 ټکی راځي. اوس څه کوو؟ دا دواړه ټکي چې دي د 0 او 900 او د 900 او 0 ټکي دواړه سره وصلو. دې ځای کې تاسې ګورئ چې یو مستقیم خط ترلاسه سو. اوس همدا کار په دې دویمه معادله کې کوو. دلته هرې معادلې کې موږ همدا کار پلی کوو، ځکه غواړو چې معلوم کو چې کوم قیمتونه چې په موږ په یوه معادله کې اچوو هغه بل کې هم صدق کوي، ځکه دا د معادلو سیستم یا د جوړښت دی. نو دلته تاسې ګورئ که دلته د تی قیمتونه او دلته د اف قیمتونه موږ تی 0 کو په دې معادله کې، نو 5 اف مساوي کېږي د 5000 او 500 سره او اف مساوي کېږي د 1000 سره. همداسې که اف ته د 0 قیمت ورکو، لس تی مساوي 5000 او 500 کېږي او تی بالاخره مساوي کېږي د 550 سره. دلته تاسې ګورئ چې موږ دوه مختصات ترلاسه کړه چې یو 0 کاما 1000 ده او بلې 550 کاما 0 ده. دغه 0 کاما 1000 چې دی په دغه ځای کې که موږ ومنو، دغلته 0 کاما 1000 دی او دغه 550 کاما 0 چې دی که دغه ځای ومنو د 550 کاما 0 صحیح ده. اوس دغه دواړه ټکي چې دي دا سره وصلو یا یې یو ځای کوو. دا دواړه چې دي سره یو ځای کوو. اوس ګورو چې دغه دواړه په کومه برخه کې یو بل قطع کوي او بل سره په تماس کې دي. دغه برخه چې ګورئ دلته دغه آبي او دغه زیړ خطونه چې دي دا دواړه په دغه برخه کې یو بل قطع کوي، صحیح ده. نو دغه دلته د 200 ټکي ته رسیږو او هم که دا د تی د محور سره یو ځای کو، نو دلته موږ د 200 ټکي ته رسیږو. دلته کوم نوې مختصه چې موږ ترلاسه کړه هغه د 200 کاما
200 مختصه ده. اوس ګورو چې که اف زمونږ 200 او تی 200 سي، آیا رښتیا مونږ 200 دانې پنځګوني او 200 دانې لسګوني لرو او کنه؟ نو څه کوو، هر یو د دې چې دی په دغه معادله کې او په دې معادله کې وضع کوو. دلته تاسې ګورئ دې معادله کې ډېره اسانه ده. که د اف په ځای 200 او تی په ځای 200 وضع کوو، نو 200 جمع 200 900 کېږي. راځو په دغه معادله کې هم دا وضع کوو. نو د دې ځای چې دا د هر یو قیمتونه چې دي په دې کې وضع کوو. لکه لیکو 15 ضرب د 200 چې دي همدغه د پنځګونو شمیر ده، او 10 ضرب د 200 چې د لسګونو شمیر ده. نو دا دواړه مساوي کېږي د 15500 سره. د دې ځای تاسې پوهېږئ چې 500 ضرب د 15 ضرب د 200 کېږي 3500 چې دا افغانۍ دی البته رقم ده، او 10 ضرب د 200 کېږي 2000. نو 3500 چې کله د 2000 سره جمع سي دا کېږي 15500. 15500 افغانۍ دي چې 3500 د پنځګونو او 2000 د لسګونو مربوطه دي، او د 200 دانې پنځګوني 200 دانې لسګوني درلودل.